अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू दोस्तانو په دغه ویډیو کې به تاسو دروخم چې تاسو څنګه کولای شئ په خپل موبایل کې د فیسبوک سټوریان را ډاونلوډ کړئ او دوستانو دا تاسو ټول ته معلومه ده په فیسبوک کې سټوریان تاسو صرف کتلای شئ په فیسبوک کې تاسو سټوریان را ډاونلوډولای نه شئ اوس ګوره دغه سټوري ده دلته ګوره د ډاونلوډ اپشن نه دور کړی دغه سټوري صرف او صرف تاسو کتلای شئ نو په دې ویډیو کې دوستانو زه تاسو ته طریقه درخم از دغه طریقې په ذریعہ سره تاسو وکولای شئ په خپل موبایل کې د فیسبوک سټوریان را ډاونلوډ کړئ نو ډیره اسانه طریقه ده دوستانو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او کوم چې ویډیو خوښه شوه نو ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم نو دوستانو اول به تاسو په خپل موبایل کې اپلیکیشن انسټال کړئ دغه اپلیکیشن نوم د آل سټوري سیور دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته په اول کمنټ کې درکړی دا او د ویډیو په ډسکرپشن کې مې هم درکړی دا نو لاغه تاسو په ډیره اسانۍ سره ډاونلوډولای شئ کله چې تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ کله چې تاسو ولر دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو دغه شکل دغه رقم راځي لاندې ګوره ډاونلوډ فیسبوک سټوریز ورته لیکل دي څنګه ته بوکس ته په دغه بوکس باندې تاسو ټیک مارک ولګوئ نو دلته اوس تاسو تاسو د فیسبوک آی ډي یوزر نیم او پاسورډ غواړئ تاسو د خپل فیسبوک آی ډي یوزر نیم او پاسورډ ورکړئ زم د خپل فیسبوک آی ډي یوزر نیم او پاسورډ ورکوم نو ګور دوستان تاسو کتلی سم د خپل فیسبوک آی ډي یوزر نیم او پاسورډ ورکړئ لاندې لوګین بٹن د سمپل په دغه لوګین بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ کله چې تاسو په لوګین بٹن باندې کلیک وکړئ تاسو فیسبوک آی ډي بدلته په دغه اپلیکیشن کې لوګین سي ګور د فیسبوک آی ډي لوګین سو دلته تاسو ټول ملګری راړوي دلته سیار چا سټوري ورکړی وي هغه ملګری تاسو ته دلته راړوي ګوره موږ دغه ملګری سټوري ورکړی د خالی په هغه نوم باندې به کلیک وکړئ ګوره دغه سټوري ورکړی دغه کس دغه سټوري ورکړی ده نو ګوره پورته لمک سره درې ډاټا دي په دې درې ډاټا سکل تاسو کلیک وکړئ په ویو کې تاسو دوستانو هغه سټوري کتلای شئ او په ډاونلوډ کې تاسو ډاونلوډولای شئ اوس که چیرې یو ملګری دوه درې سټوریان ورکړي وي هغه تاسو ته راړوي اوس ګوره دغه کس په دوه سټوریان ورکړي دي اوس که چیرې تاسو غواړئ دغه سټوري وګورئ خلک د درې ډاټا باندې کلیک وکړئ په ویو سکل تاسو کلیک وکړئ دغه سټوري دوستانو دلته تاسو ته پلی کوي ګوره دا موږ ته پلی او که چیرې تاسو غواړئ دغه ډاونلوډ کې بیا په درې ډاټا کلیک کوئ په ډاونلوډ بٹن سکل تاسو کلیک وکړئ نو ګوره دوستان تاسو کتلای شئ د ډاونلوډینګ شروع سو په سونه اساني سره دغه سټوري لمک سره ډاونلوډ سوله نو دا ډاونلوډ سټوري دوستانو تاسو د موبایل په سټوریج کې راړوي او دلته هم ګوره په سیوډ سټوریز کې بیا تاسو دغه ډاونلوډ سټوریانې کتلای شئ نو دوستانو د دغه کوچنی طریقې په ذریعہ سره تاسو په ډیره اساني سره کولای شئ چې په خپل موبایل کې د فیسبوک سټوریانې را ډاونلوډ کړئ نو دوستانو کوم چې ویډیو خوښ شي ویډیو در سره لایک کړئ خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داس نور خسته ویډیوګان لپاره موږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هر ورځ دغه رقم خسته ویډیوګان په خپل چینل کې اپلوډ کوو نو ملګرو په نور خسته ویډیوګان کې په دعاګانو کې میات ساتئ د خدای په امان